ایاغه مبارک السلام علیکم. ښه ورځ ولرئ. موږ الحمدلله مسلمانان یو او زه په یو کاملا مذهبي دینداره کورنۍ کې لوی سوی یم او الحمدلله مسلمان یم، شکر دی. ما 3 کاله مکتب ویلی دی او زموږ دیني کتابونه مې 3 سره هدایهګانې لا ویلي دي. فارسیات مې د 5 کتابه څخه بیا تر شاهنامه فردوسي پورې ویلي دي. صرف مې مکمل خلاص کړی دی. نحو مې تر شعر جامع پورې ویلې ده او قرآن شریف مې په تفسیر ترجمه او الحمدلله په تجوید ویلي دي او 8 سپارې مې یادې دي. ما د اولې ورځې څخه د امریکایانو سره او د امریکایانو د دستیارانو سره دغسې کلکه مبارزه کړې ده، خو افسوس چې زه د خپل وطن سره بعضې هغه کسانو چې زما سره قومي مشکلات درلودل، زما سره منطقوي مشکلات درلودل، د طالب تر چتر لاندې زه مجبور کړم چې د وطن څخه ورک شم. که نه نو زه به دلته نه وای. زما سب معلوم و، زما ځای معلوم و، زما د مبارزې سنګر معلوم و. هغه زما خدای، زما قرآن، زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم او زما د پیغمبر احادیث او دینی ارشادات او زموږ د امام صاحب علیه رحمه فقه موږ ته راښولی چې زه باید چیرې وای. خو افسوس چې زما په وطن کې تر اوسه پورې هم هغه خلک چې زما سره شخصي اغراض لري د د دې کلو جنګو په دغه نامه باندې زما سره دښمني کوي او موږ تر اوسه پورې داسې یو د عدالت ځای نه دی پیدا کړی چې وروره ګناه مې څه شي د څه مې کړي دي. نو موږ مسلمانان شکر دی هر څه چې کوو د فاره د خدایه کوو. او زما پر ځای دا دی، دا اوس حکمتیار راغلی دی کابل ته، د امریکایانو په ضد خبره نشي کولی، سیاف یې نشي کولی. دغه ټوله ملایان صاحبان چې په کابل کې دي دا یې نشي کولی. مګر موږ کوو، موږ پر خدای توکل اخیستی دی او هره ورځ م خپل د مرګ شیبې پر ګوتو باندې حسابو چې یا امریکایان او یا لنډغر او یا د دوی لاسپوڅي به کله پر موږ حمله کوي. خو موږ خپل سر او خپل اولادونه د خدای د دین دپاره په قرباني ورکړي دي. مننه، تشکر، اجاغه، هر وخت انشاء